السلام علیکم. نو دا چې چل دی که نه ملګرو چې یو کس مو رانیولی د هغه د میډیکوز والا دی، نو دوکان یې دی، نو هلته کې بره د پاسه د هغه نمبر لیکل شوی، نن ورته کال مې لږ خبره ورسره کوو، لږ څه سامان مې من تپوس ته کوو که نه صبر خبره ورسره کوو، نو د ده لږ ریاکشن ګورو. هلو السلام علیکم. هلو आवाज درځي زما؟ الحمدلله ټیک ټاک. تاسو هغه مطیع الله فارمسي والا خبرې کوئ؟ الحمدلله ټیک ټاک. تاسو له مې یو خبره کوله که نه چې داسې ډایرکټ نه شم درتلی، بده خبره ده. ما مخامخ درته نه شم ویلی، ما نمبر به راولم بورډ باندې لیکل شوی که نه، ما کال ورته وکړم ورته به ووایم. هلو ما دا ویل که نه مېلمان یو تپوس کولو، خو هلته کې مخامخ ډایرکټ نه شم درتلی دوکان ته که نه، مېل بده خبره ده جینۍ یم. نو ما ویل تاسو ته په کال باندې ووایم، هغه نمبر هلته کې لیکل شوی، هلته نه مې راواغېشتو. نو یو تپوس مې کولو که تاسو پرې غوسه نه کوئ، او خیر داسې خبره هم نه ده. ښه نو دا مې درته ویل که نه مېل چې هغه ګولۍ به درسره وي، ما څه ورته ووایه ټایمینګ والا. مړه سپي خلک څه واچي چې بیا وختي وده شي مړه. نه ولې ته څه ښه زما ګولۍ په کار دي. نه ما واده نه کړی، خو زه خوب والا ګولۍ درته ښایم. د ګډې وډې خبرې ولې کوئ تاسو؟ نه داسې غلطه خبرې مه کوئ، که زه لا وړه ماشومه یم.